د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نوې کچې ته رسېدلی. ولې د پاکستان لومړی وزیر له لندن څخه پر اسلامي امارت نیوکې کوي؟ دا رښتیا ده چې اسلامي امارت د ترهګرو ډلو پر وړاندې بې پروا دی. که پاکستان غواړي د خپلې کورنۍ ناکامۍ پړه پر اسلامي امارت واچوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان لومړي وزیر په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال په پاکستان کې د پاکستانیو طالبانو او نورو وسله والو ډلو خوځښتونو ته په اشارې ویلي چې اسلامي امارت دې وسله والې ډلې کنټرول کړي. شهباز شریف ویلي اسلامي امارت ته مې مخلصانه مشوره دا ده چې هغوی دې ژر تر ژره ترهګرې ډلې کنټرول کړي او خپله خاوره دې د کارېدو لپاره په واک کې نه ورکوي. ښاغلی شریف ډېروي پاکستاني طالبان، داعش، خراسان او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. نوموړي ویلي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تنظیم شوو ترهګریزو بریدونو پر مهال د وژل شوو پوځي او ولسي وګړو قربانۍ به ضایع نه شي. هغه د دوحې تړون ته په اشارې ډېروي افغانستان زموږ ګاونډی او ورور هېواد دی او موږ باید د ګاونډیو په ډول واوسو. دا په موږ پورې اړه لري چې موږ څنګه له یو بل سره د ښه ګاونډي په توګه واوسو. خدای مه کړه داسې نه چې زموږ په منځونو کې اختلافونه راوټوکېږي. اسلامي امارت ته موږ څو ځله دا استوزه رسولې چې وګورئ له تاسو سره 2 تړونونه شوي. له هغو تړونونو سره سم د افغانستان له خاورې په هېڅ وجه ترهګرو ته د افغانستان له خاورې د ګټنې اجازه نشته. د پاکستان لومړی وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسلام آباد د توقع خلاف واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پخوا په پرتله ناامنۍ ډېرې شوي او پاکستان یادونه کوي چې په یادو ایالتونو کې بریدونه په افغانستان کې تنظیمیږي. خو اسلامي امارت تل داسې خبرې رد کړې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.